بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قدرمن دوستانو. ما غوښتل دغه موضوع په هکله باندې له سهار راهیسې مې په ذهن کې و چې زه باید یو پیغام یا ویډیو ثبت کړم. متاسفانه پکې دا بده پیښه هم رامنځته شوله. مشر منظور د پنجابیانو لخوا ونیول سو او تاسو روز جریان څخه خبر یاستئ. مخکې له هغه چې دغه پر نیول کېدو خبرې کوم لنډ پیغام پر دې لرم چې موږ متاسفانه همیشه ډېر ژر فکراً د خپل دښمن ته تسلیم شوي. معنا دا چې زه متاسفانه ګورم چې پنجاب یا ایسای خپلو هغه اهدافو ته چې فکري اړخ یې درلودل ورو ورو رسیږي او دلیل زمونږ ضعیف برداشتونه دي. هغوی غواړي چې د خپل ځان پر وړاندې خنډونه پر خپل ځان بدنامه کړي. د شپو ورځې کې ګورم په ډېر ضعیف استدلال سره ځینې ځوانان د دغه توطیې ښکار شوي دي او په ډېرو ضعیفو دلایلو سره ورو ورو د غیر ارادي د پنجابیانو د ایسای په ګټه ورته دا فکري کار کوي. مثلا یو له دلایلو دا ده چې والا پی ټی ایم یا منظور موږ بې ننګه کړي یو، زموږ په عزت لاس لیږي او دی مو پرلت ته بولي. اول خو جنابه هر سړی پیدا د خپل کار لره. مخکې له ده چې منظور راشي او هغه پښتانه چې تر پرونه یوازې کار د اسماعیل شاهد ډرامو ته لټ په لټ اوښتل او خندل وله، بله کومه توره خو تا نه وه کړې چې دی راغی او تی پرلت ته بوتلی تا نه دا توره واخیسته. تا کوم داسې جزاعت او توره کړې وله چې منظور راغی او د هغې مخه یې ونیوله او تر پرونه که ستا په عزت لاس اچول کېده ته خاموشه ولې، بې عزتي دې تحملوله. نن تفاوت دا دی چې ته نن غږ جګې دښمن ته د مرګ نارې ورکړې، انګېزه دې پیدا کړې، ملګري دې پیدا کړي دي. نن ستا په عزت که لاس اچول کېږي لس ځلې مخکې هغه سوچ کړي. پخوا داسې نه و، پخوا دې په عزت هم لاس اچول کېده او عین وخت کې تا نه د غلام په حیث هم استفاده کېده. ول نن ته بیرته غږ پورته کوې، دا یې ګټه نه ده. تو یې پخوا تا داسې تورې کړي دي چې نن منظور راغی ستا د غیرتي مسایلو مخه یې نیولې ده. دویم بحث دا دی، سبا په اسلام آباد کې، په تهران کې، په بل ځای کې خپلو ډیپلوماټیکو اساس یا سفیر ته هم وایي چې والا پر افغانانو ظلم دی او ته ټوپک نه اخلې نه ورځې. وسړی دغه کار ډیپلوماسي ده. د منظور کار اول نه ټوپک نه و، سړی ویده دی تی سر پر ټوپک دی چې فلانی ووله، هغه ویده ده خو راویښ کې بیا ټوپک ورکړه ورته. خو نور خو چې ټوپک ورسره کېږي خو د نور دی هم خطرناکه کړه. دښمن چې راغی په دې سر سره یې ولي وایي دا همغه ډله کې ده. تر اوسه ته ویک نه ولې، تا به یوازې ډرامو ته کتل او د پنجابي دپاره به تر پنجابي مخکې ته د هغه د ګوټ لپاره قرباني کېدلې. یو سړی راغی په تا کې شعور پیدا کړ، راویښ یې کړلې. د افغانستان بیرغ نن د هغه په غونډو کې رپېږي، د ارزښتونو بحث مطرح کېږي، پښتانه یو لاس شوي، د مهاجر دپاره غږ جګېږي، د پاکستان د پوځ او د پاکستان د ناکامه دسیسو د کامیابه دسیسو د ټولو پر وړاندې پښتانه په واحد غږ سره اکثریت یې راټول شوي دي. یو سیاسي شعور په پښتون کې پیدا شوی دی. نن پښتون ته په لاس وروړلو سره یو انګېزه موجوده ده چې دا یو مشکل جوړوي. دا ټول درته منظور وکړله او اخر کې چې والا منظور خپرلتونه کوي. دویم ته خو هغه پرېږده چې تا پوره راویښ کړي، ته اوس شعور دومره کمزوری چې ته اوس هم ته هغه د ایسای کس بولي. ته چې پوره راویښ کړي بیا که ضرورت شو بیا هغې وخت کې به ټوپک ته هم لاس اچوي. مګر اوس خو هغه یو ځل خلک راویښ کړي، کار یې دا دی او همدا یې مسؤلیت دی. بیا ته نه رشه ته ټوپک ته لاس واچوه. زه خو دومره وکړه، پخوا خو د هغه هم نه جګو. دویم والا دا د ایسای کس وسړیه هغه ایسای او پوځ چې پاکستان کې یو تقدس درلود، همدغه پښتون بم چې نوم به یې اخیسته داسې به لرزېده، د ایسای نوم به یې چا اخیسته، د پوځ نوم به یې چا اخیسته. یو سړی راوچت شو، په میلیونونو پښتنو ته دا انګېزه ورکړه چې راودرېږي او د پاکستان د پوځ او د استخباراتو د بدنامه دسیسو پر وړاندې په نره شعار ورکړي. د هغوی هغه پرستیج او هغه کاغذي او هغه چې ځان ته جوړ کړی و هغه یې دړې وړې کړل. نن هر څوک درېږي ایسای او پوځ په پاکستان کې دننه کنځلې کوي او هغه راټي د هغوی دسیسو د هغوی په هغه باندې نیوکې کوي. دا خلک دغه حالت ته راوستل. د پاکستان د سرسخت رقیب د افغانستان درې رنګه بیرغ پکې رپېږي، د افغانانو ننګه پکې کېږي، د افغانستان د لر او بر شعار پکې ورکول کېږي. دا څه رقم جاسوس دی؟ خو له تاوان نه ګټه ډېره وکړله. ده خو پښتنو ته له تاوان نه ګټه ډېره وکړه او برعکس هغوی ته یې له ګټې نه تاوان ډېر وکړ. نو که دا د هغوی کس و خو د هغوی ټول توطیې شان شولې. نن خو خلک هلته هغوی ته کنځلې کوي، نن خو د هغوی په دسیسو خلک خبر دي، نن خو میلیونونه انسانان د هغوی په مقابل کې درېږي. دا نو څه رقم جاسوس دی؟ دا خو غلي پښتانه یې په شعور راوستله، دا لا جاسوس هم دی. لطفا سطحي بحث مه کوئ. که بیا ډېر منطقي بحث وي زه حاضر یم هر چا سره دا بحث وکړم. چې ولې بل منظور یو فکر دی، سبا ته که منظور وخت منظور دی نه وي که نه، دا فکر خو ژوندی ده. او تر ټولو کمزوره دلیل ولې نه نیسي، ولې نه وژني. د پښتنو دغه قاعده خو غرق او تباه یې کړله. ولې نه نیسي، ولې نه وژني. همیشه چې سړی تر هغو منډه کړي او موږ یې قبر ته ګلان وینسو تر هغه پورې هغه سړی نه منو. ولې نه وژنو؟ سړی په دنیا کې ډېر مخالفین دي او بل سره چې حتی ځینې موارد کې مخالف طرف په دې توانېدی شي چې د هغوی مشر او رهبر له منځه یوسي. ولې عواقب یې سنجوي، ګټه او تاوان یې سنجوي. فکري حرکتونه د یو شخص په له منځه وړلو لا پیاوړي کېږي. دا دې ویني و. اوس خوشحاله یاستئ؟ په هر حال هیله لرم هغسې چې تېر ځل او انشاءالله دا ځل خدای وکړي چې قصه تر هغې ځای اوږده نه شي، هغسې چې تېر ځل د دغسې
جابرانه اقدام پر وړاندې د نړۍ په سلګونو ښارونو کې خلک راپورته شو، پښتانه راپورته شو، دا ځل هم همداسې وشي. مننه.